مرګرو آیا 15 تاریخ ته به دا دنیا ختم شي؟ د یو کس طرف نه دا دعوه شوې ده او هغه دا دعوه کړې ده چې ماته الله تعالی په خوب کې راځي او ماته دا پیغام راکوي چې راتلونکي 15 تاریخ ته یعنی 25 دسمبر ته به دا دنیا ختم شي. ختمه به څنګه شي چې په دې دنیا باندې به یو ډېر غټ سیلاب راشي چې د کوم سیلاب د وجې نه به دا ټوله دنیا په اوبو کې ډوبه شي او بچ کېږي به همغه چې کوم په دې کس باندې یقین کړی وي او دې کس سره په کښتو کې ناست وي او دې کس 8 کښتۍ جوړې کړې دي او دومره غټې غټې کښتۍ دي یقین وکړي چې په یو کښتۍ باندې په کروڑونو روپۍ لګېدلي دي او په هر یوې کښتۍ کې بېلې بېلې کمرې دي او په هغې کښتو کې د ځناورانو دپاره بېل ځای جوړ کړی دی، د ماشومانو دپاره یې بېل ځای جوړ کړی دی، د زنانو دپاره یې بېل ځای جوړ کړی دی او د سړو دپاره یې بېل ځای جوړ کړی دی، د ځوانانو دپاره یې بېل ځای جوړ کړی دی. نو د دې کس دا دعوه ده چې راتلونکي 15 تاریخ ته به دا دنیا په اوبو کې ډوبه شي، ختمه به شي، تباه به شي. او ثبوت څه ورکوي؟ ثبوت دا ورکوي چې الله تعالی طرف نه دا ماته پیغام دی. استغفر الله. د دې چې کوم خپل نوم ایښی دی هغه ایبو نوح دی، یعنی نوح د نوي دور نوح. استغفر الله. یعنی د ځان ته د نوح علیه السلام سره تشبیه ورکوي. تاسو ته پته چې د حضرت نوح علیه السلام په دور کې یو ډېر غټ سیلاب راغلی په ټول دنیا باندې چې د کوم سیلاب د وجې د کوم اوبو د وجې چې دا ټوله دنیا په اوبو کې ډوبه شوي وه، ټول انسانان غرق شوي وو، بچ شوي هغه خلک وو چې چا په حضرت نوح علیه السلام باندې ایمان راوړی. خو د دې کس طرف نه هم دا دعوه ده چې راتلونکي 15 تاریخ ته به دا ټوله دنیا یو پېرې بیا په اوبو کې ډوبه شي او بچ کېږي به هماغه خلک چې څوک ما سره په دې کښتو کې ناست وي. دا دعوه ده چې د هر یو حیوان جوړي چې ده هغه په دې کښتۍ کې ممکن وي، یعنې که اوښ دی هغه سره به اوښی، همدغه شان که غوی دی هغه سره به غوا، همدغه شان یو جوړي به د هر یو ځناور په دې کښتۍ کې به ځان سره کېنوي. او دعوی دا ده چې راتلونکي 15 تاریخ ته به دا سیلاب راځي. نو حقیقت خو یو الله تعالی ته پته دی دا 25 تاریخ پر راهم شي، تیر به هم شي، او سیلاب راوستلل دا د انسان په لاس کې نه بلکې دا د الله تعالی په لاس کې دي. او د تعلق چې کوم دی هغه د افریقې د یو ملک نه دی، ګانا. په ګانا کې تاسو ته پته چې جهالت ډېر زیات دی او د ګانا چې څومره خلک دي هغه په دې ایبو نوح باندې ایمان راوړو او یقین پرې وکړو چې او هغوی دا وایي چې بالکل په 15 تاریخ په یو ډېر غټ سیلاب، یو ډېر غټ طوفان په دې دنیا باندې راځي. نو ستاسو د دې سړي په اړه نظر څه دی؟ حتما راته په کمنټ کې ووایئ او دا ویډیو خامخا مخکې شیر کړئ. والسلام.